محمد ابن ترمذی رحمه الله د خپل وخت لوی عالم، لوی زاهد او د الله د رحم او د الله د خپل ګناهونو د مغفرت لوی حرص او لالچ په زړه کې و. د ژوند تېرولو دپاره ډېر معمولي څیزونه خوښ کړي وو. بس یو جونګړی وه، یو جومپړی وه، هغې کې به یې ژوند تېرولو، الله به حفاظت کولو. اتفاق دا وشو چې الله ورته د حج د تلو توفیق هم ورکړ، لارې ورته اسانې کې حج ته لاړو. هر څومره موده چې سفر و واپسي وشوه چې راغی، هغه جونګړه کې مختصر غوندې ځای کې د ده د اوسېدو چې و خوشی ځای و، سپی راغلی ده او بچي پکې روړي دي. سپی خپلو بچو سره مشغولېږي لګیا. محمد ابن ترمذی رحمه الله دا قصه چې ولیده نو خپل ځای ته نه راځي. بهر ګرځي راګرځي، نه په خپله نه سپی شړي او نه بل چاته وایي چې دا سپی وشړئ. یو ځل راغی، ویې کتل هغه خپلو بچو سره سپی پرته ده، پی مې وله ورکوي، هغوی ورسره لوبې کوي. لاړ واپس، بیا راغی، اویا ځلې تګ راتګ یې وکړو. کله چې سپی په خپله خپل بچي په خوله کې ونیو لاړه، بیا راغی او په خپله جونګړه کې استوګنه شروع کړه. دا سپی سره او د سپی بچو سره یو مسلمان د رحم معامله ده. الله پرې رحم وکړي. د هر چا په خپله علاقه کې او په خپل وخت کې داسې خلکو سره د وخت خلکو حسد کړی دی. څه کړی دی؟ دا ځان ښیي، ځان څه ښیي؟ ځان ښیي. نو د دغه وخت یو ښه سړی و، د مولانا صاحب سره نالګي وه. هغه خپل هم لوی سړی و، خو ده سره ښه سلوک نه و. نه د سلام کلام راشه درشه به یې د سره نه کوله، او کله کله به یې د ده په بعضې کارونو باندې ګرفت هم کو چې ځان ته زبرګ ووایي او داسې کوي، ځان ته زبرګ ووایي او داسې ووایي، داسې ووایي، ځان ته ښه سړی ووایي، ځان ته پرهیزګاره وایي، ځان ته مولا وایي. کله کله به داسې ووایي د ده باره کې. د ده د سپی سره او د سپی د بچو سره د رحم او د ښه سلوک معاملې نه پس هغه کس چې د هغه زړه د مولانا صاحب ته خیره نه و، هغه کس عام ښه سړی دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ګوري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څوک په خوب کې وګوري که نه، نو رښتیا یې ولید. څه؟ رښتیا یې ولید، دروغ نه دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي شیطان زما په شکل کې زما امتی ته نشي راتلی. شیطان ته دا طاقت الله نه دی ورکړی
چې د نبی په شکل کې د پیغمبر په شکل کې د هغه امتی ته ځان وښیي. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مبارک گفتگو مو کا. دې نه معلومیږي ښه سړی دی. ورته وایي چې فلانیه ته د داسې کس باره کې زړه خیرن ساتې، د داسې کس باره کې زړه خیرن ساتې او د هغه ګرفت کې، د هغه پکړ کې، هغه باندې اعتراض کې. کوم کس چې سپی سره او د سپی بچو سره او یا ځلې موافقت وکړو، رابغې وویې کته چې سپی د ده په جونګړه کې بچو سره ناسته ده، مثلا بړ سپی به په ځای پرېښو، بچي به په ځای پرېښو، نه به یې ورپسې چوکه راواخېسته او نه به یې ورته وویل چې کور شه وځه، تا خو زما په کور قبضه کړې، تا خو زما په کور قبضه کړې. ته د داسې کس سره زړه کې خیره ساتې. د دې خوب نه پس هغه کس چې کوم کس به په دغه مولانا صاحب باندې سلام نه اچو، د سلام جواب به یې نه ورکو، راځي. اوس د ده په زړه کې هم د مغفرت حرص دی، د ده په زړه کې هم دا لالچ دی چې ما باندې الله رحم وکړي. وایي ښه، بس خپل زړه یې صفا کړ او راغی د مولانا صاحب خدمت کې حاضر شو، معافي ترې وغوښته که نه چې ما ستاسو باره کې په شیشه څه ویلي دي، خدای دپاره ما معاف کړه، بیا به داسې نه کوم. او بیعت یې ورسره وکړه. دا که ستاسو خیال یې که نه اختیاري کار شو چې د الله مخلوق سره د ښېګړې او د الله مخلوق باندې رحم وکړو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حدیث مبارک راځي د ځمکه کې چې څوک اوسیږي هغې سره د رحم معامله وکړئ، هغه لوی الله به تاسو باندې رحم وکړي. د کوم لوی الله بادشاهي چې اسمانونو کې